نن مې پر دغه شي باندې $140 ورکړي دي. بیخي مې بد زړه درد کړی دی او خوشحاله بیا هم یم ځکه چې پیسې که مې تللي دي خو بیا پر ښه شي باندې تللي دي. دا چې دا څه شي دي او ولې مې رانیول دي په دې به انشاءالله مخته خبر شي. خو دا درته وایم چې رانیول سوی خاص او خاص تاسو دپاره دی تر څو ستاسو دپاره خوندونه وي. راځئ اپلا ورته د واوا دوکان ته اول ته به بیا دا شی هغو ته زه ښکاره کړم مینې په دا پیک کې تړلی چې دا څه شي دي که هغو وپېژندئ خو ښه خبره ده که نه زه یې خپله درته تشریح کوم. راغلو د سلیمان دی دوکان ته. دلته نو اوس بالا د دوی د غاړو سیزن خلاص یې خیاطان یې بالا نه جوړي. د دوی اوس کیسه چې ده ګرده پر صدریانو او پر پټوانو باندې ده او دغه امیر صاحب پیسو زور په خلکو ویني. ولې داسې کوې؟ زه مې سودا وکړه. سلیمانه جان دا څه دی؟ دا پټ شی دی نه پېژنم. امیر صاحب یې څه دی؟ شی خو دی وه خو داسې ګران شی معلومېږي ارزانه شی په خبر نه په خبر نه یم. بابا دا څه دی؟ Challenge time? وه Stand by is one. That's not never payable. Think it runs on the. ها؟ تاسې ولې غاړې نه خرڅوئ صدریان ته مو کاش ورکړي دي؟ دغه دی موږ په دا خاطر چې اوس غاړو سیزن خلاص اوس برا صدریان یې دا سټایلیش خاص شاري شام راوړي آزاده وام. نو د دوی خو هم دا دی سر نه وم مننه نه چې په خبر سر خلاص کړي به معلومېږي چې څه شي دي. نو د خیره سره ډېر نه همیشه دی او خاص مې ستاسو لپاره رانیول دی او نن یې در باندې وینم. نو د هوایي دوکان روان شولم. زه مې دا شی چې پر کار اچوم نو د موټر چلولو ته یو نفر ضرورت شته چې موټر وچلي او خو معلومداره خبره ده چې دواړه زه نشم کولی. نو ورځم علي جان ته ټلیفون یې بند دی. اوس ورځم کور ته د کوره بیا راباسم او په موټر کې ډېرې خبرې نشم درته کولی چې نه پوهېږم کې وم په دا پاره روژه ده بره به د کوچنۍ خبرې څخه جنجال جوړ. الجان به د کور راوباسم بیا که سفیر هم راسره تللی بره به د خیره سره یو خوا ته ولاړ شو دا شی به مو د خیره د باندې راوویلو او رجمات به مو هم سپاین یار کړي. جان پر دغه سړک کار ته د کوره راوتی په ما نه دی خبر روغ دی. زه شاوخوا میده پر روان یم. درته مې وویل ما زه د مخ د خوا درځم معنا دغه سړک د خوا را روان یم. ته درته وګورې د ده رفتار ته وګورې ده روژانې وژانې. چیرې یې روژه چې کومه لاره باندې راځې؟ Why never show the people your next move. صحیح دی. اوه سړی څه درته ووایي؟ هېڅ نشي ویلی. نظم مزه ما په ټوله وخت راپورته کوي چې زما په ولاګ کې راشي هغه د خپل ولاګ راته شروع کړي دا څنګه ژوند دی ما څه ولاګ جوړېږي زه داسې ولاګ موږ ولاړ یو د نیازي د کور مخ ته هغه به راوځي بالا مې د موټر سیټ هغه تورې لکړي په څه خاطر ځکه چې شاته زه غواړم چې د دغه شي څخه کار واخلم. دا چې دا څه شي دی په دې خو نو تاسو نه یاست خبر ورته ونه نه وایم وروره زه خپل د سره یا نو روان سولو اجي نیاز اکا سلام علیکم ښه په خیر یا خیریات دی که راغلی ده بالا بیخي ټیټ معنا دی مو میټروان سو زه د چیرې مو بیا میټروان سه هر ځای مو زړې دغه ته ځې شکاپور دروازې ته ځې چارسو ته ځې ښه دغه ته ځې ارګ ته ځې دغه ښه نږدې ځایونه ګوره دا رقم شی مې رانیولی دی دا کیمره اتومات هاخوا ته ولاړله ښه چې هر ځای ځې ګوره دا کیمره بېلته اتومات ماته راشي ګوره یا دا ماته راغله اوس زه بېلته الجان ته راوړم دا دی یا اتومات کار دی اتومات شی مې رانیولی دی د خیره سره برقي سیسټم دی ګرده برقي سیسټم دی بالا هم داسې د منظرې خوا ته بوځه شال نیاز اکا دا زما شی چې ما رانیولی دی دا باید نن داسې په مکمل ډول پر کار ولویږي معنا ګرده خاصیتونه باید په د یوه ورځ ماته را معلوم شي چې دا کارونه کولی شي 140 مې پر حساب ولیږي دا شی هم پیدا کړی دی دا څه دی وروره دا ستا تر ټلیفون ګران دی یا نه دی ما ټلیفون پر ګران دی ګران دی نه ما ټلیفون ګران مه کړه لا حول ولا قوت نه منې یو څه لا حول ولا قوت پس پوره کړه زموږ یو ګل ستا پراز دا دی که یا نو موږ روان یو دغه چپا دې لاره کې ګل ایښی تللی پکې یې راز ورسه وروره مسچې راپورته کړه مسچې دې لاړه مسچې راپورته کړي زه د شا په سیټ کې یوازې ناست یم نو زه به د خیره سره چیرې به ځو
ارغنداب خواته روان یو فلحال یو په چوڼۍ کې ورې به د خیره سره خلاص کو او دغه شی چې دا اوس زما کارومه دا به نن پخلا په کار واچو انشاءالله د خیره سره کمل ایښی تللی د دغه ګل محافظت پکار دی د امانات یو اتل ایښی تللی لونه محکم ورپسې ږدی ملګرو هغه پر دې مسیر پل ایښی تللی په دین وطن باندې یې ننګ کړی دی تر شای غره کې مورچل ایښی تللی تر شای غره کې مورچل ایښی تللی چا په دې لاره کې ګل ایښی تللی پکې یې راز مکمل ایښی تللی د دغه ګل محافظت پکار دی د امانات یو اتل ایښی تللی د تک سپین توغ یې په یادګار راپاتې جان علي کوم ځای ته راغلي یو بالا خو سربند ته رانږدې یو د خیره سره ښه زه چیرې بالا چا ځای ځانونه اوس خپله ورېره جماعت کو ورېره جماعت کو زه سیدې راکړه پنجۍ هغه پنجې کې لاسونه ورته راوړه جاکا خوږ شوې کوم ځای چې خوږ شو ولې بچچکه د پنجې کې لاسونه یې وروره پنجۍ غواړم کاکاسۍ ده بس بالا زموږ سره کار دا تاکي دا چې یې پاس په کابل ایښی تللی داسې د اشنایانو چې سربند ته ډېره لږ لار پاته ده او نادره راشتي څنګه راشتي زموږ اکا دا ښه وایي څه شتی نو اورئ داسې نادره راشتي او یو ځای مو بیایي چې چیرې مو بیایي په ښه ځای دی د ده په کول سره نو خدای دې وکړي چې یې موږ به ورسو هغه ځای ته او روژه ده ولاکه هم ډېرې خبرې به وځم راځي زما به اوښکې پرې راتوی شي بدره خو نو تاسو وینئ د سربند تر پله پورې راشتئ نو موږ خپل خیر و ښېګڼه په دې کې وبلل چې د دې ځایه ځان وباسو او ولاړ شو پر بل طرف باندې سربند یې بیا بل وخت سره ګورو اوس به بېلته پر دا طرف روان شو بالا نه غواړي نو دا چې د سربند خوا سره وګرځېدلو راللو دلته د دې غره لاندې پر دغه ځای باندې به د خیره سره ښه خوندور فرش مرش هوار کړو دغسې منظره به مو در نظر لاندې دا د دې فرش بیخي د واجې سفیره دغه نفر یې وارې لاره غلطه کړله د دغه غره شاته په کلي کې ولاړې او بله مهمه خبره د موټر چلوئ د کلي کوچنیانو نه وو دلته دا وینئ دا کټ په ډبره یې وویشتې ته څه ویل لرې دا خلکو ته دا مور پلار ته چې دا رقم چمونه کوي په اولادو روژه مې په خوله ده بس الله چې هدایت ورته وکړي د روژه ماته بعد بیا څه ویل لرم زه بیا دا ویل لرم دی د روژه ماته بعده ویل لري د ده خو اوس روژه ده زه بیا سم ویل لرم کوشش وکړئ چې خپل کشران هغه که ستاسې اولادونه وي زامنان مو وي یا هم ورونه مو وي کوشش وکړئ چې هغوی دا رقم وروځئ چې هغه پر لارې باندې په کوڅه کې خلکو ته خیر ورسېږي شر ورته ونه رسېږي لکه څنګه چې ګوره دا د نندنیاس هنداره کښته وخت هنداره نه وای کښته هنداره ماتېدل هغه پروا نه کوي د ده په سترګه دې سر نه کېږي نو دا رقم د خپلو اولادونو سره کوشش وکړئ هغو ته احتیاط ور وښوئ هغو ته نزاکتونه ور وښوئ اوس په فی الحال دا دی علي جان به یخته دي شان میان سره دغه کوي او دلته به په ناستې باندې د خیره سره هغه شی هم در ښکاره کړم چې کوم شی مو رانیولی دي په 1 سل صحیح ده موږ کار کوو دا بیچاره اختر یې زه اختم ته چې کوې دغه ویډیو ته پر کار حساب بیله ولاکه ګرسره خو زما هم ویډیو پاته ده پاته دي زه به نه پاته کوم خدای او دغه سړی خو راغلی دی ای وروره خیمې هم ته خرڅه څراغان هم ته خرڅه یې
کومه دی خو نه خیمه شته نه څراغ شته نه تور شپې ته وکښېنئ پروژه ماته باندې کوې خیمه کومه ده چې ته سره پرېږدئ چې کله مو نه زه راوړم هغه خلاص چې دا زه راوړم هغه خلاص نو به په دا رقم خو چې ما ځان ته خیمه او ګروپ دواړه راګرځولي په زور یې راسره یوړلو لاکې بل شی کې ته ول نور پیدا کوای شي نو په دا رقم خو نه کېږي اشنا یا څنګه کار دی ما د ډېرو پیسو شی رانیولی دی او بس د اختر پیسې ګره پر دا شیانو باندې ورکړي دي موږ بیا راچپه کړو هغه چې موږ وکتې پر غلط شی پیسې نه جوړ کړو پیسې وګورئ ولا د اختر د چمپلانو د بوټو د وچې میوې او د لنګې میوې د ګروپ د شیانو پیسې مې پر دغه ډي جی آی ګیمبل ورکړی ډي جی آی اوسمو 6 موبایل ګیمبل پر دغه باندې مې پیسې ورکړلې نو خدای دې وکړي زه خو ما په نظر خو بې معنا نه دي تللي خدای دې وکړي ستاسو په نظر هم بې معنا $140 مې پر کړي او خاص مې ستاسو دپاره پر کړي دي تر څو د کندهار ښایسته منظرې او د کندهار ښایسته شاټونه د دې ښایسته ګیمبل په واسطه باندې ستاسو لپاره ونیول شي په دغه باندې خدای را ډېره کړې ده دا ګیمبل مې په دغه رانیول دی اجاکا دا چې څنګه چکنۍ را جوړ کړي دا دې کور جوړ کړی دی دا شلومبې د کوم ځای دی څه وایې ما کو تا د کومه ځای مې راوړي دي دا دغه ارغنداب شلومبې دي د دغه ارغنداب چې وړي وې په دغه ارغنداب کې چې او د ده بیا غټ کمال دغه دی نټروسي جوړه کړې ده څلور دانې مې ور واچول اله غوټه کړې چې دی چې وایي نیاز زما په رقم ماما دی یا ماما